د شپې داستان. د سپوږمۍ راډیو درنو اوریدونکو او د شپې داستان د خپرونې قدرمنو مینوالو سلامونه او درنښت. شپه مو په خیر. د شپې داستان یوې بلې خپرونې ته ښه راغلی. په دې خپرونه کې درته د سپین داړي ناول یوه بله برخه وړاندې کوو. هیله لرو تر پایه راسره پاتې شئ. پخوا به یې ګریبریو یا هم بیوټي سمیټ په چپلاخه وهه. ده به یوازې د فزیکي درد احساس کوو، مګر اوس د خپل مینهناک بادار دغې څپېړې سره له دې چې تر هغو سپکه هم و ډېر خواشینی کړ او نیغه یې پر اروا ولګېده. د اوسني بادار یو ډېر کوچنی ګوزار هم د هغه نورو تر سوټي او قمچینې سخت پرې تمامېده. د دغه سپکې چپلاخې معنا دا وه چې مینهناک او مهربان بادار یې ځینې ناخوښه دی. د په هیڅ وجه د دومره سترې بدمرغۍ تاب نه درلود. تر دې وروسته یې بیا هېڅکله په چرګوړو غرض ونه کړ. څه وخت وروسته یوه ورځ کاټ د چرګانو کوډلې ته بوت او منځ ته یې ورخوشي کړ. د چې هغه ژوندی او مزهدارې غوښې له خپلې خولې سره ولیدې، نږدې و بیرته خپل وحشي غریزې ته پناه یوسي. خواته یې ورتاو شو، خو څښتن یې په یوه درنه او خشنه چیغه پر ځای میخ کړ، لکه دغې چیغې چې سرکښه او وږې اروا ولړزولې وي. تر دې وروسته یې د خپل واجب الاحترام موجوداتو لړلیک ته د چرګوړو نوم هم ور واچو. خو دا چې قاضي د سکاټ پلار د ده پر روزنه او اصلاح پورې باوري نه و، نو یو ورځ ماسپښین مهال یو ځل بیا د چرګانو په ګوډله کې خوشي کړ. هیڅ بده پیښه ونه شوه. هلته له ورننوتلو سره سم یې ډډه ووهله او شیبه وروسته خوب یوړ. تر راویښېدو وروسته یې د چرګانو له لوښي اوبه وشرپولې. تر اوبه کېدو وروسته یې نفس تنګ شو. د کوډلې بام ته یې ټوپ کړ او له هغه ځایه د باندې وغورځېد. وروسته ورو آرام د کورنیو د غړو خواته چې د برنډې په زینو راغونډ ول او په ده کې سترګه وه ورغی. قاضي یې مخ ته ځیر شو او ویې ویل: یاره سپین داړی، ستا ارزښت په رښتیا تر هغه په کراتو مراتو لوړ دی چې ما فکر کوو. د دغه راز زده کړل چې د نورو انسانانو په چرګوړو هم کار ونه لري. په کور کې پر چرګانو سربیره پیشو، سویګان او فیلمرغان هم ول او په دوی هم باید غرض نه وی لرل شوی. لنډه دا چې ټول ژوندي موجودات باید خوندي وای. ان د ټولو له سترګو چوپ په یوه لرې ځای کې هم یو ژوندی شی د سترګو په مخ کې ګرځېده، کېناستلی او الوتلی شوی. له ډېره هوسه به یې اندامونه لړزې واخیستل، خو بیرته به پر خپل سرکښه او باغي غریزه واکمن شو. رټ رټ به یې ورته وکتل او څه به یې نه ورته ویل، ځکه د بادارانو غوښتنه همدا وه. یوه ورځ یې له بوټو سره خوا کې ډیک ولید چې سویګی یې را په مخه کړی و او منډې یې پسې وهلې. څښتن هم همالته ولاړ و. هغه نه یوازې دا چې د ډیک مخنیوی ونه کړ، بلکې خپله دی هم په هغه سویګي پسې ځغلولې ته مجبور کړ. دې پیښې یو بل نوی قانون ورزده کړ، او هغه دا چې صحرایي سویګان د نورو اهلي ژوو په شان خوندي نه دي. دغه راز خاڼې، کورکان او زرکې هم په همدې ډله کې حسابېږي. دا ټول دښتي مخلوقات دي چې د انسانانو ملاتړ له ځان سره نه لري او د اهلي ژوو اسانتیاوې نه لري. سپیان یې د ښکارولو عام و تام حق لري. دا ټول قوانین پیچلي او سخت ول. د عملي کولو موردونه یې په یوه اسانه نه پیژندل کېدل. د دغه ګډوډ تمدن بند مانجې ته ورته تګلاره زښته پیچلې وه. وخت په وخت د ده د باغي غریزې پر مرۍ پښه ورېښوده او سخت یې سربداله کړی و. یوه ورځ د خپل ګران بادار په بګۍ پسې سنجوس ښار ته چې د دوی کلي ته نږدې پروت و منډې وهلې. هلته یې د کسابۍ دوکانونه ولیدل چې تک کیسري او په وینو لړلې غوښې پر عام میدان پکې ځړېدې، خو ده د خولې وروللو حق نه درلود. وګړي به د ده په لیدلو درېدل او په ډېره تلوسه به یې ورته کتل. تر دې لا بده دا چې ان ځینو به یې ده ته لاس ور وړ. دی مجبور و د هغوی د دغو خطرناکو حرکتونو پر وړاندې چوپ او غړوپ پاتې شي او هیڅ ورته ونه وایي. پر ده تر لاس تېرولو وروسته به خلک په داسې انداز لکه په خپله دغه زړورتیا چې نازېږي په خپله مخه تلل. پر سیراوستا واټ د اکثرو ماشومانو غټ ساتیری دا و چې سپین داړی هلته د تېرېدو پر وخت په ډبرو وولي. سپین داړی پوهېده چې په هغوی پسې د ځغستلو اجازه نه لري، مګر عدالت غوښتونکې اروا یې د هغوی د دغه چلند له امله ځورېده. یوه ورځ یې څښتن له بګۍ څخه راکوزېدو ته اړ شو او په ورسره چخلاخه یې ماشومان ووهل. دغې سزا هغوی د سپین داړي له ویشتلو راوګرځول. سپین داړي پر دې کار په زړه کې ګوړې ماتولې.
هلته 3 خډل سپیان هم ول چې کار یې د واټونو پر تړلو او میخانو پر دروازو ګرځېدنه وه. د هغوی یوازینۍ دنده دا وه چې د سنجوس پر لار د سپین داړي له لیدلو سره سم پر هغه برید وکړي. سپین داړي به دغه بریدونه زغمل او له ځان سره د هغوی د لرې کولو لپاره به یوازې ورته خورید. ان چې ژوبل به هم شو جنګ یې نه کاوه. یو ځل د دغو سپیانو خاوندانو په ډاګه هغوی پرده ورښکارل. سکاټ بګۍ ودروله او پرده یې غږ وکړ: کیش کیش ور حمله کړه. دی شکمن و. لومړی خپل څښتن او بیا سپیانو ته وکتل. توا ډاډه نه و چې سم پوهېدلی که نه. بادار یې یو ځل بیا سر ورته وښوراوه او ویې ویل: هله نو ور حمله کړه، هله کیش کیش. له دې امر سره سم په دښمنانو کې سرخی شو. چیغې نارې او غوغا پورته شوه. یو تور ناری غړمبهاری او د غاښونو کړپی خوت. د واټ له پاسه د 2 یو کاټه وریځو ګرځېده او فضا یې تاریکه کړې وه. څو شېبې نه وې تېرې چې 2 سپیان بې حاله په ځمکه ولوېدل. 3 یې میدان کښل. په یوه ټوپ د سړک د غاړې تر کټارې واوښت او په کرونده ورګډ شو. سپین داړی په خپلو ګړندیو ګامونو پسې ورمنډه کړه. د سترګو په رپ کې ځان ورساوه او ویې وژه. تر دې صوبې وروسته یې بیا هېڅ سپی مخې ته ونه درېد. د نامه آوازه یې په ټولو شاوخوا پرتو کلیو کې خپره شوه. هر چا ته د خپل سپي د خوندیتوب اندېښنه ورولوېده. میاشتې تیرې شوې. په سیراوستا کې خواړه پریمانه خو کار صفر و. سپین داړي پنډ څټ وکړ. له خوبه یې څښله، له خوبه یې خوړله. د ژوند نیکمرغیو خوښیو ته یې حساب نه کېده. نه یوازې دا چې تبه یې برابره وه، بلکې د وجود خټۍ هم د هغې سیمې د اوړي په شان غوړېدلې او ګل ګل وه. له چاپېریاله یې نور کرکې او دښمنۍ کډه کړې وه. نور خطر، رنځ او مرګ په سیورو کې نه ورته خزه کېدل او له نااشنا څخه طرحه او ډار یو مخ محوه شوي ول. یوازې کولی وه چې لا یې له چرګانو سره د ده کړی جنایت له یاده نه ایست او د دوی ترمنځ د اړیکو جوړولو په لار کې د سکاټ ټولې هڅې ناکامه کړې وې. کولی تیار لکه وبا تل د ده په پیڅه وه او شپه ورځ داسې پسې لښته وه لکه یو پولیس په مجرم پسې. هر وخت چې به د کومې کوترې یا چرګوړي نندارې ته پښه نیولی کېده، دا به لکه آسماني ټکه پرې راولوېده. نن سبا یې له شره د خوندیتوب یوازینۍ لار دا بللې وه چې کومه ګوښه کې اوږد وغځېږي او سر په خپړو ځان پر خوب واچوي. سپی به یوازې پر دغسې حال لاس ځنې اخیست او غالې به ترې تېرېده. بې له دې چې ورپامې شي، ورو ورو یې د واورو یادونه د ذهن له پردې پاکېدل. یوازې هله به د شمالي قطب د یخنۍ یوه تته خاطره په سر کې ورو ګرځېده چې په تیز لمر کې به تودوخې سخت وخماوه. بادار به یې ډېری وخت د آس پرلي کوله. له هغې سره په چکر وتل یې د ژوند اصلي دنده وه. په شمالي سیمو کې ګریبریو ته خپله وفاداري د واورې د ګاډۍ په کشولو زیات کړې وه. خو دلته بیا نه دا څیز و او نه هم کوم بار چې کش یې کړي. یوازینی ورپاته کار همدا د څښتن په آس پسې منډې وې. آن ډېرو اوږدو واټنونو هم نه ستړی کاوه. سره له دې چې بې له وقفې به یې 50 میله لار په خپلو شرموښي او منظمو ګامونو وهله، بیا به هم تر و تازه و او ورځې پرځې به یې کولې. یو ورځ بادار یو ځوان آس ته له یو خنډ څخه غورځېدل ورزده کول. څو ځله یې د خنډ مخې ته ودراوه او هڅه یې وکړه چې ټوپ ووهي، خو آس به ډارېده. شاته بتله او په غوسه به یې 2 مخکینۍ پښې په هوا کې کولې. یو ځل چې سکاټ په زوره پر تشي واهه، آس جوتکې پیل کړې او آخر په ګونډو شو. سپین داړی چې له اوله تر اخره یې دغه صحنې ته په اندېښمنو سترګو کتل، نور یې تاب ونه شو. سور واوښت او غپا یې شروع کړه. دغه غږ یې په لومړي ځل تر مرۍ راووت. د ده لاسوهنه د بادار لپاره ډېره ګرانه تمامه شوه. آس وویرېد، پاڅېد او په خپل ټول زور یې د یوې کروندې خواته منډه کړه. همدغه شېبه یې له پښو سره یو سویګی په تیزۍ تېر شو. آس یو دم وتورېد، ولوېد او د سکاټ یوه پښه ماته شوه. سپین داړی د آس پر مرۍ ور په هوا شو، خو بادار یې لویه چیغه پرې وکړه او راویې ګرځاوه. پر ځمکه پروت سکاټ جیبونه په کاغذ او قلم پسې ولټول، خو څه یې ونه موندل. ناڅاپه یې کور ته د سپین داړي د استولو پرېکړه وکړه. مخ یې ور واړو او امر یې پرې وکړ، ولاړ شه کور ته، هله. خو سپین داړي د خاوند د پرېښودو نیت نه درلود. سکاټ دا ځل خپل امر لږ نور هم آمرانه کړ.
سپینداړي چې د کور له توري څخه یو تت درک درلود په متفکرانه او ګنګس انداز ورته وکتل او روان شو. وروسته ژر بیرته راوګرځېد او له سوزه ډک غړنجی پیل کړ. دا ځل سکاټ په مهربانه خو زیږه لهجه ورته وغږېد. د غوږونه څملول او ځیر شو. داسې وښوده لکه غوږ یې چې نیولی وي. بادار یې وویل: زما ګرانه زړور یاره، خبرې مې اورې؟ ولاړ شه، سیده کور ته ولاړ شه، سر دې خلاصیږي، ولاړ شه. او هغوی را خبر کړه: هله شاباس زما ګرانه شرموښه، سیده کور ته لاړ شه، کور ته. سپینداړی له دې پرته چې په دغو خبرو سم پوهېدلی وي سر یې خلاص شو چې بادار یې کور ته لیږل غواړي. څښتن ته یې شا کړه او د خپلې خوښې خلاف یې مخ په کور وځغاستل. خو کله ناکله به یې پښه نیوله او تر څټ به یې کتل. سکاټ همداسې چغې پسې وهلې: ولاړ شه، هله ولاړ شه. کله چې کور ته ورسېد د کورنۍ ټول غړي د هوا خورۍ لپاره د ماڼۍ مخې ته پر زینو راټول ول. د ساه شړله او په دوړو خړ پړ. د سکاټ د مور چې سترګې پرې ولګېدې ویې ویل: ویډن راغلی دی. ماشومانو پرې ور وځغاستل چې لوبې ورسره وکړي، خو دی ځنې بغل ته شو. ساتیري خوند نه ورکاوه. ماشومانو په یوه ګوښه کې د یوې لاستورې او یوې څوکۍ ترمنځ محاصره کړ، مګر دی په پوره ځناورتوب ورته وغورېد او د ځان ایستلو هڅه یې وکړه. د سکاټ مور د دغه نابلده غږ له امله ټکان وخوړ او ویې ویل: زما خو زړه سخت دربېږي، هسې نه کومه ورځ دغه ځناور لیوه پر کوچنیانو را واچوي. قاضي سکاټ په متفکرانه انداز وویل: لیوه آخر لیوه کېږي. هوښیاران انسانان هیڅکله پر لیوانو باور نه کوي. د دې حیوان په رګونو کې له شک پرته د سپي څو څاڅکي وینه شته، که نه ولاکه یو لا روغ ځنې تللی وی. قاضي لا خبرې نه وې خلاصې کړې چې ناببره یې سپینداړی ځان ته مخامخ ولاړ ولید. هغه په ځانګړي انداز ورته وغورېد. سملاسي یې امر پرې وکړ: ځه ولاړ شه، هلته پرېوځه، ځه ورک شه. دی د بادار مېرمنې ته ورغی. د ښکلي کمیس تر لمنه یې ونیوله او کش یې کړه. کمیس څیرې شو او په الیس چیغې ګډې شوې. د سکاټ مور وویل: زما په خیال ګرمۍ په عذاب کړی دی. څو واره مې سکاټ ته ویلی دي چې د شمالي قطب حیوانان زموږ په درد نه خوري. سپینداړی دا ګړی غلی او نور نه غورېد. پر ځای میخ ولاړ او سر یې شک نیولی و. دته یې په څلورو سترګو وجود ورځوراوه. توا غوښتل یې یوه نه بیانېدونکې خبره وکړي. د سکاټ یوې عمه وویل: اوف، ولې سم نه ورته ګورئ؟ خو داسې ښکاري لکه دا حیوان چې د یو څه ویلو کوښښ کوي. دغه شیبه سپینداړی په ټول زور په غپا شو. دا یې د ژوند دویمه او وروستۍ غپا وه. خپل هدف یې رسولی و. الیس په جدي څېره وویل: لکه چې په سکاټ یو څه شوي دي. ګڼه ګوڼه یو دم سره وپاشل شوه او په سپینداړي پسې چې په زینو کې مخ په ښکته روان شول. سپینداړي به د هغوی پر شتوالي د ځان ډاډمنولو په وار کله کله تر شا هم کتل. په هر حال تر دې پیښې وروسته د سیراویستا میلمه په کور کې یو بیل ځای پیدا کړ. آن هغه آسوان چې دی په خپل تیرو داړو بازو وردوه چړاخه کړی و هم دی پر لیوتوب برسیره د نړۍ تر ټولو سپیانو هوښیار باله. قاضي سکاټ هم پر همدې نظر کلک ولاړ او د خپلې دعوې د ثباتولو لپاره یې له دایرة المعارف او نورو بېشمېره رنګارنګ تاریخي کتابونو څخه دلایل راوړل. په سویلي سیمه کې د سپینداړي دویم ژمی مخ پر ختمېدو او ورځې ورو ورو اوږدېدې. یو نوی کشف یې وکړ چې ډېر ورته په زړه پورې و. هغه دا چې وپوهېد د کولي داړي هم د نور پخوا غوندې په بېرحمۍ او بېباکۍ نه داړي. له لوبو پرته بل هیڅ وخت خوله نه اچوي او دغه خولې اچونه یې هم ډېرې خوږې لګېږي. تر ټولو ناځوانیو او ځورونو ورتېر شو. هر کله به چې هغې خوا ته په ناز او نواز ورغله د به هم په یوه خندونکي درنښت او غرور چې د مینې رنګ یې درلود ځواب ورکاوه. یو ورځ ماسپښین مهال کولی سپینداړی د چمنونو او بوټو خوا ته په ځان پسې کړ او په یوه اوږده چکر یې وایست. څښتن یې اوس لږ جوړ شوی و او غوښتل یې په پسرلي ووځي. د سپینداړي هم په کیسه سر خلاص و. اوس زین کړی د کور مخې ته ولاړ و. دا لومړی دوزړی شو، خو وروسته د بادارانو تر قانون او آن خپلې اداراتې هم لوړ احساس پرې واکمن شو.
همدا چې سپی یې ولیده چې پر مستۍ راغلی، نږدې ورته کېږي او ځان پرې موښي، څښتن ته یې شا کړه او په هغې پسې یې میدان ته منډه کړ. څښتن یې هغه ورځ یوازې په چکر ووت. همدغه مهال سپین داړی په بوټو وښو کې له کولي سره اوږه پر اوږه منډې وهلې، کټ مټ لکه مور یې کیج چې یو وخت د شمالي قطب په ځنګلونو کې د ده له پلار یو سترګې سره په چکر وتله. دا د هغه مهال کیسه ده چې په ټولو ورځپاڼو کې له سان کوینټن زندانه د جیم هال د تښتېدو اندېښمن کوونکی خبر خپور شوی و. نوموړی یو بېحده خطرناک او نوموتی قاتل و. دغه سړی له لویه سره له بدې خټې جوړ شوی و. ټولنه یې هم خټې ته په سمه بڼه ورکولو کې پاتې راغلې وه. ټولنه په اصل کې ډېره خشنه او ظالمه ده. جیم هال هم د همدې ټولنې یوه څرګنده او ناوړه بېلګه وه. دی په خپل ذات کې یو ځناور و، یو انسان شکله حیوان، مګر د دنیا تر هر څومره ډېر وحشي حیوان هم زیات وحشي او ځناور حیوان. درنو او سختو سزاوو یې په حیواني ځانګړتیاوو کې یوه ذره کمی نه و راوستی. چې په ښه او بده پوهېدلی و، ټولنې همدا سزاوې ورته مقررې کړې وې. له کومې ورځې چې د سان فرانسیسکو یوې یتیمخانې ته سپارل شوی او د وجود خټه یې په هره بڼه اړولو ته جوړه وه، له وهلو او سزا پرته یې بل څه نه و لیدلي. د لومړي بدکار یې په بدل کې 3 ځله زندان ته لوېدلی و. هر څومره چې پر وړاندې ټولنه بېرحمه او سختېده، هغومره دی ورته وحشي او بې مهاره کېده. ده ته د ژوند یوازینۍ ډالۍ د بندیانو ښوی کمیس، لوږه او په سوټیو قمچینو وهلو، ګواکې ټولنه کې له دې ما سوه بله برخه هډو لرله نه. په 3م ځل بندیتوب کې کټ مټ د ځان په شان یو ځناور او وحشي پیردار په لاس ورغی. له هغه سره به تل یوه بنچه کلی او یوه توپنچه وه، خو دی له تش لاس او تیرو غاښو پرته بل هیڅ نه لرل. همدا د دغو دوو ځناورو ترمنځ یوازینی توپیر و، دا چې پیردار وسلوال و، نو هیڅکله یې د جیم هال له ځورولو او خپلې برترۍ ښودلو دریغ نه کاوه. هر وخت به یې رنګارنګ شکنجې ورکولې. د ده په اړه به یې رئیس ته درواغ ویل او ورته سپکاوی به یې کاوه. د سپوږمۍ راډیو درنو اورېدونکو او د شپې داستان د خپرونې قدرمنو مینوالو، د سپین داړي ناول دا برخه هم دومره وه. تر یوې بلې مو په لویه لاس سپارو. ښه وخت، ښې چارې.